فرض کړئ په راتلونکي کې د کونړ پر سیند یو لوی بند جوړ شي، نو د اټکلونو له مخې کې چیرته د کونړ په سیند یو لوی بند جوړ شي، د 1500 میګاواټه برېښنا تولیدولو ترڅنګ به د 15.6 میلیونه هکتاره ځمکې خړوبولو ظرفیت او وړتیا ولري. د دې بند د برېښنا مقدار کولی شي د افغانستان اوسنۍ اړتیاوې رفع کړي او هم به په اوبو د ځمکو له خړوبولو سره د افغانستان په اقتصاد او انرژۍ کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي، ځکه د دې سیند د اوبو کلنی جریان شاوخوا 12 میلیارډ مکعب مترو ته رسیږي، چې سرچینه د چترال له غرونو څخه پیل بیا د افغانستان د کونړ ولایت څخه تیریږي او په نهایت کې خیبر پښتونخوا ته داخليږي او هلته د کابل سیند سره نښلي. د دې سیند اوږدوالی شاوخوا 480 کیلومتره پورې رسیږي، چې له دې جملې څخه ډیره برخه په افغانستان او کمه برخه په پاکستان کې جریان لري. د دې بند په جوړېدو سره به د برېښنا څراغونه د هیواد په هر ګوټ کې روښانه شي. دا بند به د افغانانو د یووالي هیلو او پرمختګ سمبول وګرځي، یو داسې ګام چې له تیارو نه د رڼا له وچکالۍ نه به د شنو فصلونو باب پرانیستل شي. د دې بند جوړول نه یوازې د افغانستان یو حیاتي اړتیا ده، بلکې جوړول یې کولی شي دښمن ته هم یو دروند ګزار ورکړي، هغه دښمن چې تل په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې خنډونه رامنځته کړي. خو د دې بند جوړول په حقیقت کې یوازې هغه وخت امکان لري چې افغانستان سیاسي ثبات، امنیت او ملي یووالی ولري. دا پروژه د اوبو او انرژي فني مطالعات، مالي ملاتړ، نړیوالې انجنیري وسایل او تجربه لرونکي تخنیکي ټیم ته اړتیا لري. د عامو افغانانو مرستې او همکارۍ، شفافه بودیجه او سیمهییز ملاتړ د دې بند جوړولو مهم شرطونه دي. که دا ټول امکانات برابر شي، نو په راتلونکو څو کلونو کې به افغانستان د کرنې او برېښنا بڼه په بشپړ ډول بدله کړي.